د انګلستان بلاس سیالۍ د مجيب الرحمن د په لوبه پیلیږي. بلاس سیالۍ چې نن د جولای په 18مه نیټه پیلیدونکې دي. لومړۍ لوبه د میډل 6 او A6 لوبډلو ترمنځ پیل کیږي. دواړه لوبډلې په جنوبي ګروپ کې لوبیږي. دا لوبه د افغانستان پر وخت مازدیګر 6:30 بجې پیلیږي او لوبه هم په لایډرز لوبغالي کې ترسره کیږي. د دې سیالیو دریم پړاو دی چې په شلوریز ډول ترسره کیږي. 2018 کال کې د دې سیالیو اتلولي همشایر لوبډلې ګټلې وه او 2018 کال کې بیا اتلولي ریپیټ لوبډلې ګټلې وه. په بلاس سیالیو کې ټولې 18 لوبډلې لوبیږي چې له افغانستان څخه پکې تیر کال محمد نبی ساخل، رشید خان ارمان، مجيب الرحمن او ظاهر خان پښتين لوبېدلي وو. رشید خان په C6 لوبډله کې ولوبېد. محمد نبی ساخل له شایر لوبډلې سره ولوبېد. مجيب الرحمن هم شایر لوبډلې سره لوبېدلی او ظاهر خان بیا له لینکشایر لوبډلې سره لوبېدلی وو. ویلټني بلاس سیالیو کې د نیمه پیلوبې او پیلوبې په ګډون ټولې 133 لوبې کیږي او شاوخوا 52 ورځې دوام کوي. 18 لوبډلې په دوو ګروپونو شمالي او سویلي ویشل کیږي او له دواړو ګروپونو بیا یوه لوبډله پیلوبې ته ځي. دا سیالۍ نن د جولای په 18مه نیټه پیلیږي او د سپټمبر تر 22مې نیټې پورې به دوام ولري. محمد نبی ساخل او رشید خان په دې لوبو کې د لوبېدو لپاره انګلستان ته ولاړ شي.